Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear friends. I wish to find everybody. هر غلاس ملګرو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ وای. نن ورځ زموږ کلاس دی د جملو په باره کې چې هغه موږ یې روزانه استعمالوو په انګلیسي ژبه کې. نمبر 1 موږ یو چاته وایو چې لاسونه دې پرېمینځه، نو په انګلیش کې دا ډول ویل کېږي wash your hands. wash your hands. لاسونه دې پرېمینځه. پکا چلن کړه، بد پکا یا پکا ځینې خلک ورته وایي چې دا چلن کړه، نو داسې ویل کېږي په انګلیش کې switch on the fan. switch on the fan. پکا یا بد پکا چلند کړه. موټر ودروه. stop the car. stop the car. موټر ودروه. لاړ شه او پوزه دې پاکه کړه. موږ وایو پښتو کې هر چاته چې لاړ شه پوزه دې پاکه کړه. ماشومانو ته وایي نو په انګلیش کې دا ډول ویل کېږي go and blow your nose. go and blow your nose. لاړ شه پوزه دې پاکه کړه یا صفا کړه. چې اور درنه مړ نشي. چې اور درنه مړ نشي د دې مطلب ته په انګلیسي کې د دې معنی ده keep the fire on. keep the fire on. چې اور درنه مړ نشي. ټکسي ونیسه. یوه ټکسي راونیسه، یعنې یوه کرایي موټر یو کرایي ټکسي راونیسه. نو دا به انګلیش کې دا ډول وایو hire a taxi. hire a taxi. یوه ټکسي راونیسه. زر راشه. موږ وایو پښتو کې یو چاته چې زر راشه، نو په انګلیش کې د دې معنی ده come soon. come soon. زر راشه. بله جمله ده وای لیمپ یا څراغ مړ کړه. دا څراغ مړ کړه یا باندې کړه. put up the lamp. put up the lamp. څراغ مړ کړه. مزاحمت مه کوه، تکلیف مه کوه. موږ یو چاته وایو چې زیات مصرف مه کوه، نو داسې ورته ویل کېږي don't bother. don't bother. don't bother. تکلیف مه کوه یعنې زیات مصرف مه کوه. بله جمله دا وایي دلته زه کېناستی شم. دلته زه کېناستی شم. موږ وایو که نه چې دلته زه کېناستی شم، نو دې انګلیش داسې راځي may I sit here. may I sit here. may I sit here. او لږ نور هم پاتې شه. لږ نور هم پاتې شه. please stay a little more. please stay a little more. لږ نور هم پاتې شه. په خپله لاړ شه. موږ یو چاته وایو چې په خپله لاړ شه. د دې انګلیسي کې داسې راځي go yourself. go yourself. go yourself. خپله لاړ شه. تیار اوسه، یعنې ځان دې چمتو که تیار سه موږ روانیږو. د دې معنی ده داسې په انګلیش کې be ready. be ready. تیار اوسه. د نورو خلکو پیښې مه کوه. د نورو خلکو نقل مه کوه. نو په انګلیش کې دا ډول ویل کېږي don't copy others. don't copy others. د نورو خلکو پیښې مه کوه. داسې څوک نه وایي. داسې څوک نه وایي. دا جمله ډېره مشهوره ده پښتو ژبه کې چې داسې څوک نه وایي. یو چاته وایي چې موږ داسې دې ولې وویله، بیا وروسته ورته وایي چې داسې څوک نه وایي. نو په انګلیش کې د دې معنی دغه ده don't say like that. don't say like that. دا ډېره مزیداره جمله ده. تاسو باید هر سټوډنټ دا زده کړئ. don't say like that. داسې څوک نه وایي. ته ډېر مهربان یې. ته ډېر مهربان یې. you are very kind. you are very kind. ته ډېر زیات مهربان یې. او بله جمله ده چې ما ته پیسې راکړه.
please give me change. Please give me change. ماته پیسې راکړه. هغه بې ګناه ده. He is innocent. هغه بې ګناه ده. He is innocent. هغه بې ګناه ده. ته نغدې پیسې لرې؟ موږ وایو که نه چې یو چا ته وایو چې ته نغدې پیسې لرې، دا سره نغدې پیسې شته. Do you have cash money? Do you have cash money? نغدې پیسې شته ده سره. بیړه وکړه، تلوار وکړه، زرکه. د دې معنی ده په انګلیش کې hurry up. hurry up. بیړه وکړه یا تلوار وکړه. دلته امضا وکړه. دلته امضا وکړه. Please sign here. Please sign here. دلته امضا وکړه. زه نن ورځ ډېر مصروف یم. دا په انګلیش کې داسې راځي I am very busy today. I am very busy today. زه نن ورځ زیات مصروف یم. او خپل وخت مه ضایع کوه. موږ چاته وایو چې بې ځایه مه ګرځه. یو کار کوه، کسب زده کړه، سټډي کوه. خپل وخت خپل ټایم بې ځایه مه مصرفوه. نو په انګلیش کې داسې ویل کېږي Don't waste your time. Don't waste your time. Don't waste your time. خپل وخت مه ضایع کوه. بله جمله ده چې په چپ طرف باندې ځه. د سړک په چپ طرف باندې ځه. نو دا ډول انګلیش کې وایو keep to the left. keep to the left. چپ طرف باندې ځه. او بله جمله ده وایي موږ به په خپل وخت ورسیږو. موږ به په خپل وخت ورسیږو. We will reach in time. We will reach in time. We will reach in time. موږ به په خپل وخت ورسیږو. بله مشهوره جمله ده د پښتو ژبې چې نور پسې مه خانده. نور پرې مه خانده. نو د انګلیش داسې راځي Don't laugh at others. Don't laugh at others. Don't laugh at others. د نورو پسې مه خانده. نورو پرې مه خانده. Today our class was that. I wish to learn this in practice every day. نن ورځ زموږ کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه زده کړئ نو تاسو باید هر ورځ پریکټس پرې وکړئ، تمرین پرې وکړئ او د نورو ملګرو سره پرې وغږئ، کنورسیشن وکړئ. د دې لپاره چې همدا ډول نور کلاسونه هم ترلاسه کړئ نو لطفا زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ انګلیش ټو پښتو لرنینګ. تر څنګ د بیل آیکن وهئ او بیا په آل کلیک وکړئ تر څو زموږ هر نوی کلاس تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. Thank you so much for watching. Thank you.